إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. درسونو یو مبارکه سلسله منګه ختمه کړې وه او هغه په دې عنوان باندې د قیامت علامات. د هغې نه بعد بیا ما په خپله سوچ کوو چې کوم داسې د دین هره مسله اهمه ده، داسې مسله نشته چې هغه د ضروري نه وي، خو بعض مسلې د بعضو نه مخکې چې څه باره کې دې ملګرو ته خبره وشي، څه باره کې درس وشي، بیان وشي، نو سوچ مې دې خبرې ته لاړ چې نن سبا غټه بیماري هغه د زړونو سختوالی دی. غټه بیماري په بیماریانو کې بیماریانې ډېرې دي، هغه بیماریانې چې انسان د دین نه لرې کوي، زه هغه بیماریانې یادو. نو په دغه بیماریانو کې بیا یو غټه بیماري هغه د زړونو د سخوالی دی، قسوة القلب، د زړه سخوالی. او زړه چې څومره سختېږي دومره د الله د دین نه لرې کېږي، دومره د آخرت نه لرې کېږي. او سخت زړه په هغه باندې قرآن اثر نه کوي، حدیث په اثر نه کوي، زړه سخت شوی. فهي کالحجاره، لکه دا مسله په دغه کې و بني اسرائیلو کې الله د هغوی په باره کې خبره کړې وه، د دوی زړونه دومره سخت شوي لکه د کاڼي په شان، او اشد قسوه، بلکې د کاڼي نه هم زیات سخت شوي. کاڼو کې خو لا بیا بعض پکې وچاودي، اوبه ترې راوځي، د الله د یرې نه راپرېوځي، خو د دوی دا زړونه د هغې نه هم زیات وي سخت. د زړونو دا سختوالی دا نن سبا هم عام شوی دی، او د هغې د لاسه ډېر خلک چې دین طرف ته توجه نشتی. نو سوچ مې کوو چې داسې څه خبره کول غواړي، داسې باره کې درس کول غواړي چې زړونه نرم شي. نو د دوی زړونو د نرمېدو دپاره قرآن کریم خو دا خو یو عظیم کتاب دی چې زړونه پرې نرمېږي، او د هغې باره کې خو درسونه روان دي الحمدلله. خو بل کوم کتاب دی چې هغې سره زړه نرم شي، نو چې کوم مسلمان زړه نرمول غواړي د الله د کتاب نه بعد وایي چېرې په څه باندې زړه نرم کړم، د پیغمبر په خبرو باندې زړه نرمېږي. دا خو واضح ده. خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې خو علماو را جمع کړي دي په قسمه قسم طریقو سره، جدا جدا کتابونو کې. د الله د کتاب نه بعد چې د ټول امت په اتفاق دی صحیح کتاب هغه صحیح بخاري دی، او بیا صحیح مسلم دی. په دې صحیح بخاري کې یو کتاب دی کتاب الرقاق، هغه خبرې چې زړه نرموي. دې باندې امام بخاري کتاب راوړی پوره، کتاب الرقاق، پای کې بیا قسمه قسم ابواب راوړي د دې دپاره چې زړونه نرم شي. د دې دپاره د کتاب الرقاق راوړی، یو مفید کتاب چې څوک هم زړه نرمول غواړي. د امام بخاري رحمه الله کتاب دی راغلی، پای کې کتاب الرقاق دی، وګوري زړه ورسره نرمېږي. ډېر ناشنا حدیثونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوړي دي. د امام بخاري رحمه الله کتاب چې دی د صحیح بخاري باندې چې مشهور دی، د دې خو مختصر شرح هم من کړی وه یو نیم کال که 2 کاله مخکې. اول ته موږ د امام بخاري تاریخ او سیرت او اعتراضات چې کوم د په دې کتاب باندې بازو کړي دي او شان د هغه د کتاب ټول بیان شوی دی. دلته بیا موږ هغه خبرو اعاده نه کوو. څوک که د امام بخاري تاریخ او د هغه د کتاب مقام او په دې باندې چې کوم شبهات شوي دي د بعضو بېدینو د طرف نه،
د هغې جوابات اورېده غواړي نو د هغه دورې اولني درسونه دې واوري. امام بخاري محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ الجعفی البخاری د دین په امامانو کې لوی امام دی او پیدا شوی په 194 کې دی 194 هجری کې او بیا په وفات شوی 256 هجری کې دی، تقریبا 2 کاله عمر ده او د دین په امامانو کې لوی امام دی. مشکل نن سبا دا جوړ شوی دی چې د بعضو د څلورو امامانو په باره کې دا خبره د امت په ذهن کې کېنولې ده چې بس په ټول امت کې دغه څلور امامان تیر شوي دي، بس نور نشته. چې امامانو خبره کې دغه څلورو نه به تاویږي راتاویږي، نه، چا ویلي چې په امت کې صرف څلور دي؟ دغه څلور امامان دي او نور نور. امام بخاري امام نه دی، دا خو هغه انسان دی چې دته ویلی کېږي امام الدنیا فی الحدیث، په دنیا کې د حدیثو امام دا دی، له دنیا والو امام دی. او چا دا ویلی د امیر المؤمنین فی الحدیث، دا لقب صرف دته ملاو شوی دی، په حدیثو کې امیر المؤمنین دا دی. نو چې په حدیثو کې امیر المؤمنین یو د سره هم سعیله میکن خو دې طرف ته توجه صحیح دا کتاب زموږ په ذهن کې شته، یعنی بخاري شریف او صحیح بخاري. خو امام بخاري څوک و د به ډېرو ته پته نشته. نو امام بخاري رحمه الله یو اوچت شان والی انسان او کتاب د هغه دا خو معروف دی چې د الله د کتاب نه بعد صحیح کتاب چې د امت په اجماع ده هغه دا کتاب دی صحیح بخاري الجامع الصحیح. دا د الله د کتاب نه بعد صحیح کتاب دی. نو څومره اوچت شان شو بچا چې دا حدیثونه را جمع کړي دا هم معمولي سړی نه وي که نه، چې داسې حدیثونه را جمع کړي دي چې هغه ټول صحیح سند والا دي، خو دا به هم د لوی علم خاوند بی. نو امام بخاري رحمه الله هغه انسان دی چې زمونږ ماشومانان هم پیژني. پرون دا ملګري به ګواهان دي، پرون کابل اوس زما زامنو لوبې کولې واړه واړه د یو بل سره، دا بل ورته وایي څه دی ځان نه دی شیخ بخاري جوړ کړی، لکه مطلب دی چې ځان ته غټ سړی وایي شیخ بخاري، یعنی امام بخاري زموږ ماشومانان هم پیژني چې دا یو غټ سړی تېر شوی او غټ پټ سړی به یو غټ پټکی به یې لګولی د هفتې باران به ترې نه وځي او دی به د امام بخاري قدر نه پیژني. چې سړی الله یې ګمراه کړي. امام بخاري رحمه الله زمونږ ماشومانان، زمونږ زنانان، زمونږ مشران، زمونږ کشران، زمونږ بوډاګان، زمونږ ځوانان ټول یې پیژني چې امام بخاري څوک او څنګه مقام ول الله ورکړی. او واضح دی نه چې دا سړی ډېر اوچت انسان و، الله د دې کتاب له څومره قبولیت ورکړو. د دې نه مخکې هم کتابونه لیکلی شوي دي په حدیثونو کې او د دې کتاب نه بعد هم لیکلی شوي دي، خو کومه مرتبه چې الله دې کتاب له ورکړې ده د الله بل کتاب له نه ده ورکړې. دلالت کوي د انسان په اخلاص باندې چې ډېر مخلص او ډېر اوچت شان والا انسان و. بلکې وایي چې کله به ما یو حدیث په دې کتاب کې لیکو او راوړو به مې د هغې نه مخکې به اودس وکړو، 2 رکعته لمونځ به وکړو، دعاګانې به وغوښتو، بیا به هغه حدیث کېښو. د هر حدیث سره دا کار کړی. نو ځکه الله سبحانه وتعالی دې کتاب له دومره اوچت شان ورکو او د قبولیت یې وله ورکو. همدغه کتاب کې هغه یو کتاب راوړی دی کتاب الرقاق. کتاب الرقاق، الرقاق دا جمع د رقیق ده چې رقت پکې نرمی پکې. بعض وایي کتاب الرقائق داسې هم راغلی او دغه هم صحیح د معنی یو ده، هغه جمع بیا د رقیقه ده. نو کتاب الرقاق فيها من الوعظ ما يجعل القلب رقیقا. معنی دا چې په دې کې داسې نصیحتونه پراته دي د کتاب الرقاق چې راوړی چې زړه نرموي، زړه ورسره نرم شي. زړونه سخت شوي دي، نو اوس د زړونه سخت شوي دي
اوس د دې نرمولو دپاره څه وکړو؟ امام بخاري وایي راشه زه درته بعض حدیثونه بیانوم او دې کتاب کې وګوره، سوچ پکې وکړه، ځان پې پوه کړه، زړه به یې نرم شي. کتاب الرقاق. او چې دې سره دې زړه نرم نه شي نو بیا بله طریقه موږ نه راځي، ځکه چې خبرې د الله دي او خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا د قرآن نه دلیل راوړي او یا د حدیث نه راوړي. امام بخاري رحمه الله دغه طریقه ده. او امام بخاري رحمه الله مجتهد و. بعض وی امام بخاري څه و؟ وی دی مقلد و. دومره ګټ امام یې په تقلید کې ورچولی. دومره ګټ امام ته وګوره هغه دی مقلدي. مقلد خو هغه چا ته وایي چې جاهلي. نو دې امام ته وګوره چې هغه امیر المؤمنین فی الحدیث دی او هغه مقلد دی. داسې خبره شو. امام بخاري رحمه الله دی په خپله مجتهد و. او چې خبره به یې کوله نو یا به د قرآن نه دلیل راوړو یا به د حدیث نه راوړو. الله دې ورسره زموږ ملاقات په جنتونو کې وکړي. امام بخاري رحمه الله وی کتاب الرقاق بیا باب یې راوړی په کتاب کې دننه ابواب راځي. کتاب کې دننه بیا ابواب دي. نو باب اولنی باب یې راوړی دی باب ما جاء فی الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. باب په بیان د هغه خبرو کې چې زړه نرموي او دا خبره چې ژوند نه دی مګر د آخرت ژوند دی. بعضو نسخو کې داسې دي چې باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. باب په بیان د اهمیت د روغ صحت کې او د فارغ وخت چې دې څومره اهمیت دی. او د دې خبرې په وضاحت کې چې حقیقي ژوند کوم یو دی هغه د آخرت ژوند دی. اولنی باب راوړی دی په دې کتاب کې کتاب الرقاق کې. اولنی باب کتاب الرقاق باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. حدیث راوړی دی اولنی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما. عبدالله ابن عباس وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. دو نعمتونه دي چې خلک د هغې په باره کې دوکه شوي دي و غبن کې پراته دي. غبن څه ته وایي؟ تاوان ته وایي، دوکې ته وایي چې یو سړی دوکه شي. یو سړی لاړ شي سامان ویسي، قیمتي سامان ارزانې خرڅ کوي، غبن را سره وشو، تاوان کې واقع شوم، دوکه را سره وشو. د قیامت ورځې ته یوم التغابن ویلی کېږي، یعنې غبن به راښکاره کېږي. څنګه؟ یعنې خلکو ځان په دوکه کې ورچولی دی، خو دا پته به ورته کله ولګي؟ قیامت په ورځ به ورته پته ولګي. دا غبن به یې راښکاره شي چې یاره موږ خو ځان په دوکه کې اچولو، موږ خو تاوان کې پراته وو. نو ځکه آخرت ته یوم التغابن ویلی کېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دوه نعمتونه دي نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دوه نعمتونه دي چې ډېر خلک د هغې په باره کې په تاوان کې پراته دي، قدر یې ونه نه دی پېژندلی او تاوانیان شوي دي. دوه نعمتونه کم دي؟ الصحة والفراغ، روغ صحت او فارغ وخت. اول خو دلته یو سړی دا سوال کولی شي چې یاره امام بخاري خو کتاب الرقاق راوړی د هغه خبرې به کوي چې زړه ورسره نرمي. نو په دې حدیث کې دې څه دي چې زړه ورسره نرمي؟ بارک الله فیک. دې کې فایده دا ده چې تا سره فارغه وخت نو د فارغه وخت کې هغه څه ته سوچ وکړه که نه چې زړه دې پکې نرم شي. تا سره فارغه وخت دی، راشه قرآن وګوره، راشه حدیثونه وګوره، راشه درس واوره، راشه بیان واوره، راشه کتاب مطالعه که، سوچ وکړه، فکر وکړه، زړه به دې نرم شي. ډېر عظیم حدیث دی، معروف حدیث دی چې عبدالله ابن عباس وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې دوه خبرې خلک د هغې په باره کې په دوکه کې، دوه نعمتونه نعمتان
خلق د دې دوه نعمتونو په باره کې په دوکه کې پراته دي، تاوانیان شوي دي. ډېر خلکو سره د دوه نعمتونو قدر نشته. کثیر من الناس ویلي ډېر خلکو سره قدر نشته، یعنې لږو خلکو سره قدر دی. الصحة والفراغ. د روغ بدن موږ سره قدر کوم ځای کې دی؟ روغ بدن دی جو انخلولی دی څه ته؟ دنیا ته. او روغ بدن دی به زور ته وباسه چې څو پورې دی ختم کړی نه وي نو لګیا اوسه دنیا کې. او فارغه وخت د هغې موږ سره قدر نشته. پوښاک ویله بیا هم فارغه وخت به په دغه کې واړو، په اوده به پروت و، یا به چېرته ملګرو سره به ګپ شپ و، پالتو ټیم به پاس کو. وایي فارغه وخت اکثر په ګناهونو کې. یو سړی فارغه دی راشه فیسبوک وګوره، راشه یوټیوب وګوره، راشه واټساپ وګوره. او فارغه وخت نه دې ګناهونو له هغه وخت هم ورکوي کوم چې مصروفه دی. فارغه له پرېږده، د مصروفه وخت نه به وخت وباسي دې ګناهونو له. او دین له بیا وخت ورکول نو هغه خو بیا هغه ورته ډېره ګرانه ده. الا من رحمه ربي. اوس که ته ورته ووایې چې راشه درس دی، بیان دی، کښېنه یو ګنټه نیمه، زړه به دې نرم شي، خبرې واوره قرآن مجید. یاره بس زما طبیعت ښه نه دی. او بیا به د شپې یوې نیمې، 12 نیمې، 12 پورې، 2 پورې به فیسبوک کته کې وګوره، کته وګوره. او واټساپ او د جنکو تصویران به پکې راځي، او پای کې به ډرامې، او پای کې فلمونه، او پای کې سندرې. دغې دپاره وخت شتي. نو اوس دې دپاره فارغه وخت نه بلکې د کار وخت ولې هم ورکوي، خو شیطان راضي کوي دا باز والعیاذ بالله. موږ سره چې اوچت نعمت کم دی، اگر روغ بدن او فارغه وخت چې د کم قدر نه دی شوی. نعمتونه خو ډېر دي، خو دې دوه نعمتونو قدر ډېرو خلکو ته نه دی معلوم. نن ستا روغ بدن دی، د دې قدر وکړه دې نعمت. ښه نو قدر یې څنګه وکړم؟ دا نعمت استعمال کړه د الله په بندګۍ کې، سبا له بیا دا نعمت نه ګورې. نن ته تهجد کولی شي، کوه. پنډۍ دې برابر دي، زنګونان دې برابر دي، په زور کې ته څه وایې چې سبا له تهجد کوم چې کله ټوخي سره اودس ماتېږي. نن ته درس کې کېناستی شي، بیان کې کېناستی شي، سبا له به بدن به دې ګډ وړي، ذهن به دې کمزوری، خبره به درته نه یادېږي، دردونه به د باندې، تکلیفونه به د باندې. او د انسان عمر دغه وي، اخري مرحله یې ټوله دقه وي. و داسې وایي چې د انسان عمر شو 80 کاله. څو عمر شو؟ 80 کاله. په 80 کالو کې د 20 کاله لر که دا د ده د خوب او د کېدو او د دمې او کټ کې پروت دی، او پلاني ځای کې ډډه لګوله، دې ټول ووتو. بیا په دې کې دا یو څو کاله د دغه وباسه د ماشومتوب وړوکوالی او د نن سبا د ماشومتوب خو ډېر اوږی دي. کله نه کله کوم ځای ته ورسي، 10 ته 40 ته ورسي، لا ماشوم دی وایي، لا وړوکی دی. نو یو څو کاله ترې دغې وباسه، بیا ترې ډوډۍ وباسه، او بیا ترې اودس ماتې وباسه، او پاتې پکې څه شو؟ 10-15 کاله هم نه پاتې کېږي. په دې کې تا څومره وخت د الله بندګي کړې ده؟ هغه شمار چې وکړي یو څو کاله هم نه جوړېږي. او اخري چې یو څو کاله دي، اخري د ټول په هسپتالونو کې او په کټونو کې تېرېږي. اخري یو څو کاله دقې کې تېر شي، نو کوم وخت به الله له ورکوي؟ که ته دې سوچ کړي چې زه به د اخري وخت الله له ورکړم، نو هلته 2 خبرې دي. یو، دا ګرنټي به موږ له راکوي چې اخري وخت به پاتې شي. دویم، اخري وخت به ته الله له ورکړې څه؟ هغه ستا بدن به ختم وي، هغه چې ته د هسپتالونو نه فارغه شي، هغه چې ته د ډاکټرانو نه فارغه شي، هغه چې ته د پال او د پرهیز نه فارغه شي، خو بیا به د الله بندګي کوې. دا خو موقع نشته. نو د حدیث دې دپاره راوړو چې دا روغ بدن چې اوس کم دی، د استعمال کې د الله په بندګۍ کې د دې نعمت نه فایده واخله، دې قدر وکړه. او رب العالمین دومره مهربانه باچا دی. یو حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې یو سړی د الله بندګي کوي او دی روغ. یو سړی د الله بندګي کوي او څه دی؟
روغ دی سبا له دې څه شو بیمار شو دا بندګي نشي کولی الله ورته هغې اجر ورکوي الله ورته اجر ورکوي خو په دې شرط چې د کړي مخکې لکه اوس یو سړی د شپې تهجد کوي روغ بدن دی کوي یو ورځ بیمار شو نشي کولی الله ورته اجر ورکوي لکه دی چې تهجد کړي دي لکه اوس ما ورته بندګي وکړو په دې روغ بدن کې او سبا له کمزوري شو لازم به کمزوري کیږو دې کې شک شته نه یقیني خبره لازم به سبا له کمزوري کیږو کمزوري شو الله به اجر پوره راکوي او که اوس دې ونه کړه او بیا به کمزوری نو ځواني دې نه ولاړه بوډاوالی یې ولاړ هر څه نو ځکه د دې بدن نه فایده واخلي د روغ بدن نن دا روغ بدن شتي سبا له هېڅ پته نه لګي ګوره دا پرېږده چې ته به بوډا کېږي کمزوری کېږي به سبا پته نه لګي چې دا بدن به دې څنګه دا پرېږده سبا ما ډېر لرې ووي یو څو منټه بعد هم پته نه لګي چې دا بدن به دې څنګه एकदम سړی خبر شي وي ما ته شوګر بیماري ده خبر نه خبر شو شوګر بیماري لږ ساعت کې هر څه بدل شو روجي نوي شو اوس یې نه شي نوي اوس خبر شو په ما شوګر دی لږ ساعت کې روغ رمټ سړی په خېټه او په تشو درلی چې ډاکټر له بوځي د ګردې خرابېږي ولا یاره دا خو چې ما روجي نیولی وی هغه هفته کې هغه 2 ورځې روجي به ما په کار چې نیولی مې وی هغه میاشت کې 3 ورځې روجي مې چېرته نیولی دا خو ډاکټرانو ورته اوس به روجي نه نیسي ګورې ګردې دې خرابېږي لاړ وارسه ختم شو دې ته وایي روغ صحت نه فایده اخیسته روغ رمټ سړی دی روغ رمټ سړی एकदम بس ساډوبي په زړه راغله او سیچلو شو او ډاکټر له یې ووتو وایي ستا خو د زړه والونه بند دي ښه نو تاله دا نه دي ښه تاله دا نه دي ښه ته به دغه نه کوې ته به داسې نه کښېنې ته به داسې نه ودرېږې ته به دا خو وایي زما خو زړه کېدو چې زه به عبادتونه وکړم وخت نه لاړ اوس که زړه کېږي او که نه کېږي دا پرېږده دا انتظار مه کوو چې زه به بوډا کېږم او کمزوری کېږم کېدای شي دغه شان کمزوری شي کېدای شي که نه شي کېدی کېدای شي نو ټولو ملګرو ته دا نصیحت دی د حدیث په رڼا کې چې د دې نعمت قدر وکړي دا روغ صحت او دویم فارغه وخت نن مو تاسو سره وخت شتي ګوره سبا به وخت نه وي سبا کېدای شي مصروف وی او دا درته ووایم او سبا کېدای شي بلکل وخت نه وي بلکل وخت څنګه نه وي خبره کې وبروځي جسم کېدای شي سبا کېدای شي وخت د سړي خو 2 خبرې دي یا خو فارغه وخت به یا مصروفه دی خو د هغې پته نه لګي چې فارغه به او که مصروفه به خو نن خو یقیني دی چې تا سره فارغه وخت شتي موقع شتي او یا سبا له داسې به راشي چې وخت به در سره بلکل نه وي قبر کې به پروت او ارمان به کوې چې یاره لږ وخت وی او ما څه کړی او هر څه به درنه تېري نو دې وخت نه فایده واخلې کوم چې د سر نن دی او ځکه حدیث کې راځي امام حاکم راوړی موږ څو سپېرې بیان کړی یم چې 5 خبرې د 5 نه مخکې غنیمت وګڼه پای کې 2 خبرې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي وفراغک قبل شغلک وصحتک قبل سقمک روغ بدن د بیماری د راتلو نه مخکې غنیمت وګڼه او فارغ وخت د مصروفه کېدو نه مخکې غنیمت وګڼه نن موږ سره وخت شته دی وخت قدر وکړئ ګورئ الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک وخت ګورئ د تورې په شان دی که دې پرې نه کړو که نه تا پرې کوي دا وخت چې دې پرې نه کړو که نه پرې کوي دې ګورئ او بیا واپس نه راځي موږ چې تېر شوي وخت سوچ وکړو څومره افسوسونه او ارمانونه کوو که نه کوو هر یو سړی ارمان کوي هر یو سړی یاره چې داسې مې نه کړی او چې دا ګناهونه مې نه کړی او چې دا مې کړی دا نن چې کوم وخت دی په دې پسې هم ارمان کوې نو داسې تېر کړه چې بیا ارمان نه کوې په دې پسې هم ارمان کوې بلکې دا پرېږده سبا به په دې ورځ پسې ارمان کوې نن چې ده دا نن چې کومه ورځ تېرېږي دا اوس چې پکې ته یې سبا به پسې ارمان کوې نو نن یې داسې تېر کړه چې سبا پسې بیا ارمان نه کوې چې خوشحاله یې لکه سبا د جمعې ورځ ده نن د جمعرات تا تېره کړه چې د جمعې په ورځ ته خوشحاله یې چې یا الله ستا شکر دی د جمعرات ورځ خو ما ډېره ښکلې تېره کړې وه زما پکې روژه وه ځکه چې هفته کې هغه 2 روژې دي زما پکې روژه وه
زه پکې درس ته تللی ما پکې مونځ اودس کړی ما پکې پلانې کار کړی ما پکې ځان له مزدوري کړې دی چې هغه هم فایدهمنه د بچو له مې رزق ګټلی ما دا کړي سبا له ستا په زړه ارمان پاتې نه شي داسې څه وکړه او سبا له بېرته وایي چې یاره ما دا کړی وه ما دا کړی وه یا لیت الشباب یعود یوما ځواني چې ته واپس راغلی هلکوالی واپس راغلی او پلانې واپس راغلی نه هېڅ هم واپس نه راځي نو دا زمونږ د وخت چې کم دی دا روان دی دا ګوره مونږ ته ولاړ نه دی چې بس مونږ به ټول عمر دغه شیان یو نو دا نن تا سره وخت شتي ګوره دا وخت استعمال کا او دا مه کوه سبا به سبا هېڅ پته نه لګي سبا یا به در سره وخت نه او یا به یې خو مصروفه به یې د هر څه نه فایده واخله چې څه ستا مخې ته دي لکه دلته چې کوم ملګري د هغوی ته دا نصیحت لږ دا درسونه من کوو دلته روزانه درسونه او هر ورځ په نوي باب کې درس او په نوي مسله کې درس سبا له کیدای شي ته نه او یا کیدای شي زه نه یم او یا کیدای شي ته مې او یا کیدای شي زه م یمه او له درس به نه وي هېڅ پته نه لګي نو موقع څه چې د سره دي هغه غنیمت وګڼه کوم موقع چې الله درکړې د غنیمت وګڼه په دې وخت کې فایده واخله اخرت دپاره دا وخت ډک که اخرت دپاره یې ډک زمونږ د دې بعضو دا مطلب دی چې وخت ډکول دې ته وایي چې صرف پکې مزدوري وکړه چې فارغه شوې 5 بجې مازدیګر چوټي وشوه که نه اوس چې دې څه زړه غواړي کوه ځکه چې هغه مقصدي کار وشو نه مقصدي کار خو د الله بندګي کول دي او لا نه دی شی الله بندګي کوه مؤمن سره ګوره فارغ او پالتو وخت هم نه په دنیا کې که مصروف شي رزق ګټي نو مخکولي خبره او یا په آخرت کې مصروف وي د الله سبحانه وتعالی بندګي کوي خو حاصل د خبرې او مقصد د خبرې هغه دا دی چې د دوه نعمتونه چې خلک دې باره کې ډېر په دوکه کې دي ته به پکې نه دوکه کېږي ته به ترې فایده اخلي داسې څه کې استعمال که چې سبا له پې ته څه راځي جهنمیان به یې چغه وایي چې الله موږ واپس که څه ته دنیا ته موږ د دې وخت نه فایده اخلو بیا به ستا بندګي کوو یا الله ګناهونه به نه کوو الله به ورته څه وایي أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر الله به ورته وویل ما درله دومره عمر نه و درکړی چې نصیحت قبلونکی به کې نصیحت قبلولی شي ته اوس داسې چې موقع غواړي یو سړی 80 کاله عمر تیر کړي دې نه بعد دې بیا وایي ما واپس کړ دنیا ته او یو باب را روان دی امام بخاري راوړی په کتاب الرقاق کې باب من بلغ 60 سنه فقد اعذر الله الیه فی العمر چې څوک 80 کاله عمر ته ورسېدو که نه نو عذرونه ول الله ټول ختم کړو حجت یې پرې قایم کړو 80 کالو ته ورسېدو خو پاتې شو 50 کالو ته یو سړی ورسېد بیا وایي ما واپس که 40 کالو ته یو سړی ورسېدو بیا ما واپس که بلکې 30 کاله عمر الله درکړو ته بیا وایي چې ما واپس که ولې دا معمولي عمر دی نو د دې عمر نه فایده واخلئ د روغ بدن نه فایده واخلئ د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د انس بن مالک رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اللهم لا عیش الا عیش الاخره ای الله ژوند نه دی مګر ژوند د آخرت دی فاصلح الانصار والمهاجره دینه بعد چې کوم حدیث دم دی په شان دی دا وایي به وضاحت کوو دا د سهل بن سعد الساعدي رضی الله عنه روایت وی كنا مع النبي صلی الله علیه وسلم فی الخندق موږ د پیغمبر سره د خندق په غزا کې خندق هم کنستو وهو يحفر او پیغمبر په خپل لګیا او په دې کنده کې کار کړی دی ونحن ننقل التراب او موږ به د خاورې راویستي دا به موړي ويمر بنا او پیغمبر به په موږ باندې تېرېدونه دا به وي اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره یا الله ژوند نه دی مګر د آخرت ژوند دی
نو بخانه وکړه انصار او مهاجرینو ته، یو روایت کې راځي رحم وکړه په انصار او مهاجرینو باندې، یو روایت کې راځي الله عزت ورکړه انصار او مهاجرینو له. دا حدیث چې د انس بن مالک او د سهل بن سعد او د نورو نه هم نقل دی. دا په هغه موقع باندې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خندق په غزا کې شریکو، او دا موږ د سیرت په درسونو کې تفصیلي د هغې تذکره کړې چې هغې ته غزوة الاحزاب هم وایي. غزوة الاحزاب ورته په دې وایي چې د کافرانو د ټولې ډلې راجمع شوي وي د مسلمانانو خلاف، او دا ډېر سخت حالات راغلي په مؤمنانو باندې. الله په سورة الاحزاب کې دا خبره، قرآن کې سورة الاحزاب الله وی وزلزلوا زلزالا شدیدا، الله وی په مؤمنانو مې داسې امتحان راوستو چې داسې خوځولي به وو، سم جړقولي مې وو. الله وی په دې ځکه چې ټول کافران راجمع شو او په مدینه باندې حمله کوله، نو بیا سلمان فارسي رضی الله عنه په هغه ټیم ته مشوره وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې عربو کې دا طریقه نه وه معروفه، وی موږ په دې حالاتو کې یا رسول الله کنده کنو، داسې کنده کنو چې دشمن تی نشي راوړی. نو بیا صحابه کرامو کار شروع کو، د جمع موسم سم جمع و، او د مدینې ګوره ګرمي هم سخته ده او جمع هم ډېر زیات سخت، چې نن سبا جمع دومره سخت او سره د وسایلو، نو چې په هغه وخت کې به څومره سخت. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته امر وکړو چې کنده وکنئ چې دشمن تی دې خوا نشي راوړی، او په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله لګیا و، په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله لګیا و، کنده یې کنسته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر داسې بادر او زړور او زورور سړی و، ډېر تکړه انسان و، چې کوم ځای کې به داسې ګټه ډېره سخته راغله نو هغوی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وي، او کله به یو معجزه راښکاره شو، یو غټ کاڼی به هغې له به یې ګزار ورکړو، هغه به ریزه ریزه شو. پیغمبرانو سره خو د الله خاص مرستې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله پکې لګیا و، او صحابه کرامو خېټو ته کاڼي تړلي وو د لوږې د لاسه. یو جمع و، بل کنده یې کنسته، او دشمن را روان و د هغې یره وه، او درېیم دا چې خوراک نه و نو خېټو ته یې کاڼي تړلي وو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله 2 کاڼي تړلي وو، خېټې ته 2 کاڼي پیغمبر تړلي وو. نو د دوی دا حالات چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدونو دا به وي اللهم لا عیش الا عیش الاخره، یا الله ژوند نه دی مګر د آخرت ژوند دی، فاغفر للانصار والمهاجره، نو یا الله انصار او مهاجرین وبخا. یعنی دوی ته دا خبره وروله چې صحیح ده په تاسو نن تکلیف ډېر دی، خېټې ته کاڼې تړل او په جمع کې کنده کنسته او دومره سخت حالات او د خاورې اوړه راوړه، ډېر ګران ژوند دی، خو حقیقي ژوند ګوره د آخرت ژوند دی، هغه به الله تاسو له درکوي. حقیقي ژوند هغه د آخرت ژوند دی. د دنیا د ژوند سخته به تېروئ، دې کې یو قسمه تسلي ورکوله، چاله تسلي ورکوله، صحابه کرامو له تسلي ورکوله چې صحیح دی نن په تاسو باندې تکلیف ډېر دی، او چې کاڼې خېټې ته تړي دا خو معمولي سخته نه ده که نه، لوږه ده. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم 2 کاڼې تړلي خېټې ته. نو ځکه جابر رضی الله عنه له روټۍ کړې وه، هغه قصه موږ بیان کړې وه، راغی چې ویلي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خېټې ته 2 کاڼې تړلي، لاړ واپس کور ته خپلې بیبي ته یې وی پیغمبر مې ولیدو دا حالت دي، هغه سره څاروي ولاړ وړکې ونته کې، هغه ورته پیغمبر راوله به دا به ولاړ ورته ووایه چې ځان سره یو څو ملګري راوله، خاص او خاص د هغه ملګري دغه یو څو دا خو معروف. نو جابر رضی الله عنه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله غوږ کې ورته وی رابشي یو څو ملګري، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام اعلان وکړي واورئ دا اعلان. جابر وایي چې ډوډۍ له ټوله هلته راشي، د ټول هلته بوتو چې هغه کور ته لاړ، ښځې ته وي تباه شوې او ټول را روان دي، وی تا پیغمبر ته ویلو چې صرف په ته راشي او یو څو ملګري، وی ما ورته ویلو خو هغه هم بیا دا اعلان وکړي، بیا هغه په خپل کار ښه پوهېږي، بیا یې ته غلی شي.
چې تا ورته ویلي د هغه داسې اعلان کړی الله په هغې کې برکت واچوو دا ټول چې څومره وو د ټولو غوښه وخوړه او لږ ورته کې اوړه وو هغه ټولې ډوډۍ د دوی ورسېده او بیا پکې هم اوړه پاتې شو بیا هم غوښه پاتې شوه نو دومره سختې تېره کړې ده امام بخاري دا ولې دا حدیث دلته راوړو تا ته دا وایي چې ژوند اصل کې حقیقي ژوند کوم یو دی د آخرت ژوند دی نو په دې دنیا کې او په تا باندې سختې راځي نو تا ته یې دا ووایي ته خو پرېږده صحابه کرام څومره اوچت خلک وو په هغو سختې راغلي دي او صحابه کرام خو پرېږده پیغمبر څومره اوچت شخصیت و په هغه سختې راغلي دي نو که په تا سخته راشي نو ولې زړه ګډوډ کوې دا ژوند څه همیشه دپاره خو نه دی دنیا کې که اوس که دا ژوند د همیشه وی او سختې پکې وی بیا دا خبره مشکله وه ځکه چې د همیشه ژوند چې کله په مشکلاتو کې شي نو بیا دا خبره د سوچ ده خو دا خو وختي تور ژوند دی څه وخته پورې به سخت دی همیشه دپاره خو نه پاتې کېږي یا خو دا سخته به د الله په دنیا کې ختمه کړي او که ختمه نه شو د مرګ سره خو به ختمه شي که نه اصل ژوند هغه د آخرت دی نو د هغې دپاره کوشش کوه انشاءالله را بشیم په دې کتاب الرقاق کې د صحابه کرامو باره کې پیغمبر باره کې چې هغوی څنګه ژوند و د غربت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې یو څو لوښي به پراته وو او د هغه کوټې چې خپې به دې پکې وغځولې هغه به دیوال سره لګېدې که لاس به دې اوچت کړو هغه به د چت سره لګېدو او دا څوک وو دا د آدم د بچو سردار دی او د هغه دا حال و خېټې ته کاڼي تړل عایشه رضی الله عنها څه وایي وی میاشتې او میاشتې به تېرې شوې کله به وی 3 میاشتې تېرې شوې او د نبوت په کور کې د پیغمبر په کور کې به چولنه بلېده یعنې 3 میاشتې به تېرې میاشت به تېره شو بله به تېره شو بله به تېره شو داسې څه نه و چې هغوی پخ کړی وی نو تپوس به ته وشي تاسو به خوړو سي وی بس کجوره اوبو ته به ناستو په کجوره او په اوبو باندې به ګزاره کوله موږ سره څومره نعمتونه په نعمتونو کې ډوب یو بیا هم دې بعضو خواره خوله نیولي ځکه فریادونه به کوي چې داسې او بس د غریبۍ ژوند او غوټې غوټې ژوند او د سختو ژوند او الله دې بس یاره وایي تباه شو دعاګانې کوه موږ ته او په ده باندې چې ته یو معمولي غوندې کې سخته راغلي اللهم لا عيش الا عيش الاخره اصل ژوند د آخرت ژوند دی که دنیا کې د باندې سخته راغله موږ خبره نه هېڅ خبره نه دنیا ولې د راحتونو دپاره جوړه شوې ده چې ټول خلک به ترې مزې اخلي دنیا خو دارو ابتلا دارو امتحان د امتحان ځای دی کله به سختۍ او کله به راحتۍ او راحت هم امتحان دی او دا سخته هم امتحان دی او په دې کې ښکلې تسلي خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند ته وګورئ تسلي خبره ده چې د پیغمبر په کور کې میاشتې میاشتې تېرېږي او چولنه بلیږي او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه خواته ورغی د شپې د کور نه راووتو وږی شوی و د شپې راووتو د کور نه او بیا ورسره په لاره کې ابوبکر صدیق او عمر بن خطاب رضی الله عنهما میلاو شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته تاسو څه کوئ یا رسول الله وږي شوي راووتو هنو یا رسول الله وی ته وی زم دکې راویستم تاسو چې راویستي دې چې ورجوله چا خواله ابو ایوب انصاري رضی الله عنه خواله ورغلو کنو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه خواله په دې ورغلو ځکه چې د پیغمبر میلمستیا کړې وه پیغمبر پېژندو کوم ځای کې میلمستیا کړې وه هجرت چې وکړو نو اول د ده کور ته ورغلی اول د ده کور ته ورغلی او دی به کته اوسېدو هغوی بر نو دی وی یا رسول الله وی بېادبي کېږي زموږ نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کته و دوی بر وی رسول الله بېادبي کېږي زموږ نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نه زه کته ښیم زما خواله خلک راشي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوټې جوړې شوې او جومات پکې جوړ شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیژندو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه چې دا څوک نو خواله بیا ورغی چې ورغی هغه کور کې نه و نو ښځې ته ولې ووایي چې شو وی تله دی موږ له اوبه راوړي اوسه کار دی او راځي او ښځې خوشحاله وه په خیر علیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وي
او ابوبکر صدیق او عمر بن خطاب دی که ابو ایوب را روان چې لرې نه ولیدو خوشحاله شو څه درانه میلمانه وي نن راغلي دي او دا خبره یاده کړي د ځمکې په دې مخ د درانه میلمانه دغه خواله ورغلي دي یعنې یو طرف ته پیغمبر دی چې دا به پیغمبرانو کې د اوچت انسان دی د پیغمبرانو مشر دی او بیا د پیغمبرانو نه بعد غوره انسان ابوبکر صدیق دی او بیا په هغه پسې غوره انسان عمر بن خطاب دی او دا درې ونه په یو ځای هلته میلمانه شوي دي ته سوچ وکړئ چې دې نه اوچت میلمانه نور شته نو دا اوچت میلمانه د ابو ایوب انصاري کور ته ورغلي دي اولې کجوري راوړې ای کېښود د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ایدې پکې مصروف بې څاروی حلال کړو هغه غوښه یې راوړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخوړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له چې کله غوښه راوړه نو هغه پکې لږ په ډوډۍ کې بنده کړه ابو ایوب له ورکوي ابو ایوب دا ویس هغه وی رسول الله چېرته ویس وی دا فاطمې له ویس د هغې مې څو ورځې کېږي ډوډۍ نه ده خوړلې نو زه دا وایم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور هغې د ورځې تېرېږي او هغه د ډوډۍ نه خوري او ډوډۍ ورته نه میلاوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې دا حالات او د هغه خپل دا حالات چې د شپې راوځي د کور نه د ډوډۍ لپاره نو مطلب دا دی چې د دنیا دا ژوند مقصدي ژوند نه دی اصل ژوند کوم یو دی هغه د آخرت دی د دې لپاره د حدیث راوړی چې دلته به لازم سختي راشي خو دغه سختو کې به صبر کې او د الله نه به د ثواب امید ساتي او ټول توجه به خپله په څه باندې ساتي په آخرت باندې اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجر هغه آخرت الله مهاجرین او انصارو ته نصیب کو کنه هغو ته نصیب کو صحیح د مهاجرین او انصارو په دنیا کې سختي تېرې کړې ډېرې سختي تېرې کړې دا لږې نه دي چې دوی به دا خاورې وړي راوړي او دا کندې کناسته دا خو یو خبره مخې ته راله نور خو دوی ډېرې سختې تېرې کړي د موږ سیرت بیان کړی تاسو اورېدلي ځای په ځای دوی سختې تېرې کړي او دا ټولې سختې دې لپاره تېر کړي چې الله موږ له څه راکړي آخرت راکړي ما پرون درس کې واقعه بیان کړه د چا د حارثه رضی الله عنه د مور او دویم ابو الدحداح رضی الله عنه چې دا سخته چې هغوی تېره کړه د څه دپاره چې الله موږ له آخرت راکړي نو دې دپاره امام بخاري دا حدیث دلته راوړی دی د هغې نه بعد باب راوړی دی باب مثل الدنیا فی الاخره دا باب دې مسلې دپاره راوړی دی وی د دنیا مثال د آخرت په مقابله کې واوره یعنې مطلب دا دی چې دنیا د آخرت په مقابله کې هېڅ هم نه ده موږ یو حدیث تاسو ته بیان کړی و که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وی دنیا او آخرت د دې داسې مثال دی لکه یو سړی راولګي په دریاب کې دا ګوته ووهي او بیا راوچته کړي نو څومره څه ورسره راوچت کړي هېڅ هم نه راوچتېږي دقه دنیا ده او د دریاب د آخرت دی نو دنیا د آخرت په مقابله کې هېڅ شی نه دی او د الله سره یې ګوره هېڅ قدر نشتی هغه حدیث خو اکثرو ملګرو ته معلوم دی لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه کچرته د دنیا د الله په نزد د ماشي د وزر امره قدر وی کنه نو کافر له به یو ګټو بنه ورکړي د ماشي د وزر امره قدر د دنیا د الله په نزد نشتی ګوره ها ماشي د وزر امره نو دنیا د آخرت په مقابله کې هېڅ هم نه دی لپاره امام بخاري دا باب راوړی دی باب مثل الدنیا فی الاخره نو اولی پی آیت راوړی دی وقوله تعالی او وینا د الله سورة الحدید آیت راوړی دی الله وی پوه شئ په دې خبره باندې انما الحیاة الدنیا لعب ولهو چې یقینا ژوند د دنیا لوبې دی او تماشه ده ورب الکعبه لوبې دی او تماشه ده نور لوبې څه ته وایي لوبې نور څه ته وایي خو دې ته وایي که نه روغ رمټ سړی راولېږي ختم شي نني سبا نه دې ته لوبه وایي که نه غټ هر څه جوړ کړي ځان له حدیث را روان دی انشاءالله روان هفته کې به یې ته بیان کړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله هغه کرښې ووهلې او د دنیا مثال یې ورکوو د انسان
او د انسان د ژوند او د مرګ لوبه دې ته وایي چې نن شتي سبا نشتي. غټ سوچونه جوړ کړي دي، دا به کوم او دغه به کوم او دکان دی او کاروبار دی او بچي دی او ښځه ده او سبا له هېڅ هم نه. لکه یو ټلیفون پلانې خبر خو نه سي چې له مړ دی، ختم خبره. دوی ته لوبې وایي که لوبې نور څه ته وایي. انما الحیات الدنیا لعب ولهو. د دې داسې مثال لکه تاسو خیال کړی دا واړه لوبې کوي یو بل سره چې را جمع شي او د خاورو نه او د خټو نه کورونه جوړوي. د دریم دي که نه مې موږ ټولو کړي ماشومان کې د خاورو نه غر جوړ کړي او په دې به وایي ګاډی خېږي او په دې به دی کړي او په دې به دی کړي او دې کو ته مور پلار اواز وکړي راځه لږه کور ته غار سره لتې ورکړي او ورانې کې کور ته ځي. دغه شان زموږ د دنیا ده. موږ اوس هغه شي نه جوړو لګیو ټول او یو ورځ به د ملک الموت وایي چې وخت پوره دی وری د الله سره ملاقات کول غواړي. دغه څه مثال دی. یا د دریاب په غاړه باندې یو سړی لګیا دی په شګو کې څه جوړی او څه جوړی او یو چپه پرې راشي هغه هر څه وله څه کړي هغه وله ختم کړي. دا زموږ دنیا ده. لعب وله ټولې لوبې دي، فالتو مشغله ده. وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. الله وی اسې ډول دی، وختي طور ډول دی. وتفاخر بینکم او فخر کول دی او هیرس ته ډېروالی دی په مال او په بچو کې. د دنیا چا پیدا کړې ده؟ الله پیدا کړې. دا حقیقت څوک بیانوي؟ الله یې بیانوي. د الله نه زیات څوک د دنیا نه پیژني. ورې څه خیال دی؟ نو چا چې د دنیا پیدا کړې ده هغه دا وایي. د دین اخوا نور کومه خبره ته بیان کو. ومن اصدق من الله قیله. د الله نه څوک زیات رښتینی نشتی. الله چې کوم حقیقت بیان کو داسې حقیقت هیڅ څوک نشي بیانولی. وجه دا چې د دنیا مخلوق د الله دی نو چې هغه مخلوق ته خو هغې ښه پېژني که نه. مخلوق د الله دی نو هغې ښه پېژني. هغه الله وی دنیا یې څومره لوبې دي، ډول دی، فخر کول دی او هرس ته ډېروالی دی چې زما مال ډېر شي، ابل وی زما ډېر شي، ابل وی زما ډېر شي. د سعودي عرب کې ویزې اخیستې ده، زه به دوبۍ ته ځم، ابل وی زه کویت ته ځم. د د میاشتې 2000 ګټي زه 4000 ګټم. د د یو دوکان دی زما 2 دي، د د 3 دي زه 4 جوړوم، د د 5 کمرې کور دی زه 10 کمرې جوړوم، د سره یو موټر دی زما سره 2 دي، د د 3 زامن دي زه کوشش وکړم. ټول دا پیسې دي. مګر هغه چې الله پوه کړي دي هغه الله دې قسمونه لرې ساتلي دي. ولله الحمد. چې څوک د دنیا په حقیقت باندې پوهه دی هغه دې کیسو کې نه. نو دنیا دغه هرس ته ډېروالی دی. هر یو لګیا دی چې د بل نه څه شوی مخکې شوی او همدې هرس د ډېروالي موږ ټول غافله کړي یو د الله د دین نه. الهاکم التکاثر. غافله کړئ تاسو هرس د ډېروالي حتی زرتم المقابر. تر دې چې لاړئ پکې مقبرو ته. هرس د ډېروالي ځکه ټیم کې ختم شي چې حدیث کې هم راځي دا چې کله په خاورو کې کېږي که نه او برنه خاورې او کته او شاته او مخې ته او ښې او ګز ته ایله دی موړ شي د آدم دا بچه نور دی مړېږي نه. هرس د ډېروالي الله وایي دومره تاسو غافله کړئ چې مقبرو ته لاړئ خو ختم نه شو. مقبرو ته لاړئ څه معنی ده؟ مړه شوئ پکې خو هغه هرس هم ختم نه شو. او دویمه معنی دا ده چې په خپلو لاسونو مړي قبرونو ته کوز کړو بیا هم ستاسو هغه هرس نه ختمېږي. موږ په خپله ما او تا څومره خپلوان دې مقبرو ته کوز کړي دي، دې قبرونو ته نږدې خپلوان موږ کوز کړي دي. بیا هم هغه زړه قشن ګټه دی. امام بخاري کتاب الرقاق دې لپاره راوړی وایي زړه لږ نرم کا. دا څنګه زړه دی چې دا نه نرمېږي؟ ته لږې پلار قبر ته کوز کړو بیا دې هم زړه نه نرمېږي، بچې قبر ته کوز کړه بیا هم زړه نه نرمېږي، ښځه کوزه کړه بیا هم زړه نه نرمېږي، مور مړه شي زړه نه نرمېږي، نور به دا زړه اخر په څه نرمېږي؟ باید د مرګ نه اخوا بل څه نصیحت شتي چې په مرګ باندې چاته نصیحت میلاو نه شو نو پوه شي چې دته په څه شي باندې نصیحت نه میلاوي. وتکاثر فی الاموال والاولاد.
الله بیا مثال بیان کړي کمثل غیث اعجب الكفار نباتو. مثال د دنیا دی سره چې باران راوورېدو تک شین فصل لوخته، نو کم چې دا پټي والا دی دا ذمہ دار دی چې دا فصل وکړو نو څه وکړه خوشاله شو. اعجب الكفار نباتو، ډېر ورته خوشاله یې دا ښکلی فصل لا ثم يهيج فتراه مصفر ثم يكون حطاما. اکدم سیلی راله دغه سیلی سره هغه فصل وچ شو تک زیړ شو ریزه ریزه شو زره زره شو په سیلی کې والوتو. دغه شان د دنیا ده. اوله کې چې ماشوم پیدا شي مور پلار ورته څومره خوشحاله، هر یو یې بینی را بینی، هر یو یې بینی را بینی، تره او ماما او کاکا او هلک پیدا ده او جنۍ پیدا ده او دا پیدا ده او دغه پیدا ده او ورو ورو او سیلی راشي او بیا زیړ شي او بیا وچ شي او بیا ختم شي او بیا ریزه ریزه شي. دغه دنیا دی. وفي الآخرة عذاب شدید ومغفرة من الله ورضوان. الله وی آخرت ګوره معمولی مګڼئ، یا خو دردناک عذابونه دي او یا د الله د طرف نه بخاني دي او د الله راضي کېده دي. غټې خبرې دي په آخرت کې، وړې خبرې نه دي. یا عذاب دی او یا د الله رضا ده. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. او الله وی نه دی ژوند دنیوي مګر د دوکې سامان دی. په دې آیت کې دنیا مثال بیان شو که امام بخاری باب هم دې دپاره راوړه، باب مثل الدنیا فی الآخرة. د دنیا مثال د آخرت په مقابله کې څه وی واور آیت نه د ثابت کو. دې دپاره چې ډېر جوور پکې نه ننوځي، دې دپاره چې زړه دې لږ نرم شي، دې دپاره ته دا باب یې ښودی د آیت یې راوړو تا ته وایي چې مسلمانه ویښ شه ویښ شه د دوکې په دې سامان کې دومره ورننوتی. یو غږ غواړي بس، یو غږ چې پلانې مړلی او دا هر څه ختم دي، یو غږ صرف پکار دی او ډېر وخت پکې نه لګي خو بس څو سیکنډ او مړلی او بیا دغه شان پروت دي. څوک وله خوله تړي، څوک وله زن تړي، څوک وله خپې تړي او دا غټې غټې خبرې او تجارتونه او کاروبارونه او بچي او ښځه او شهرت او دبدبه علم او هر څه دا هر څه دې سیټ ته پاتې شي. نو په داسې دنیا باندې څوک چې دوکه کېږي نو دا ډېر ساده انسان دی. بیا نو په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله. په دې باب کې یو حدیث پاتې شو، یو آیت راوړی دی، یو حدیث. د حدیثو په روان درس کې وایو او کوم ملګري چې موږ سره دې درسونو ته حاضر شو، کتاب الرقاق دې درسونو ته، الله به د زړه ډېر نرم کړي. دا یقیني خبره ده ځکه چې دې کې امام بخاري رحمه الله یا خو د الله وینا راوړي او یا د پیغمبر وینا راوړي. نو چې د سړي زړه د الله په وینا نه نرمېږي او د پیغمبر په وینا نه نرمېږي نو بیا بل به په څه باندې د زړه نرم شي. الله دې زموږ د زړونه نرم کړي او الله دې موږ د دنیا کې د دننه کېدو نه او دنیا کې د غفلت نه او د دې حرص د ډېروالي نه او دلته د فخر او تکبر نه الله دې موږ د دې نه په امن او امان کې ساتي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.